ولسي جرګه وایي حکومت دې ژر تر ژره خپله کابینه د رای اخیستنې لپاره ور وپېژني. دا چې حکومت څومره پر خپلې کابینې باندې کار کړی دی، څو وخت به نوي وزیران او نوي کارمندان معرفي کیږي، دلته یې له موږ سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د افغانستان ولسي جرګه له حکومت څخه غواړي چې هر څه ژر خپله کابینه د رای اخیستو لپاره ور وپېژني. د افغانستان د نوي حکومت له جوړېدو نږدې 4 میاشتې تېرېږي، خو لا یې هم خپله کابینه ولسي جرګې ته د باور رای اخیستو لپاره نه ده ورپېژندلی. د حکومت همدې کار ولسي جرګه په غوسه کړې ده او خبرداری ورکوي که حکومت په لنډو ورځو کې کابینه ور معرفي نه کړي، سرپرست وزیران بې صلاحیته کوي. د ولسي جرګې دویم مرستیال عباس ابراهیم زاده وایي حکومت په تیرو 100 میاشتو کې 3 ځله ژمنه کړې چې کابینه به د باور اخیستنې لپاره ور معرفي کوي، خو په خپلو ژمنو کې وفا نه ده کړې. هغه زیاتوي که تر راتلونکو 100 ورځو خپله کابینه معرفي نه کړي او په راتلونکو کې بیا دا کار وکړي، ولسي جرګه به یې تالار ته پرې نږدي. همدا ډول سرپرست وزیران به اصل بې صلاحیت او لاسلیک به یې بې اعتبار اعلان کړي. خو ښکاري چې په ولسي جرګه کې د دغې موضوع په اړه په داخل کې هم له کړکېچ خالي نه ده. د ولسي جرګې دویم منشي حجت الله خیرتمند د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه ډول چې اړینه ده ولسي هم پر حکومت د کابینې د معرفي کولو لپاره لازم فشار نه دی راوستی. خیرتمند وایي انشاءالله راتلونکو ورځو کې موږ د ولسي جرګې په تالار کې یوه ډله ییزه پریکړه کوو. موږ به له حکومت څخه وغواړو چې هر څه ژر وزیران ولسي جرګې ته وپېژني. په دې کې هیڅ شک نشته چې په اوسني وضعیت کې حکومت نامشروع دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې نږدې هره ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د بېلابېلو کسانو لخوا د نوي کابینې په نوم لیستونه خپرېږي چې پکې د وزیرانو، معینانو او د خپلواکو ادارو لپاره د نوي ګمارل شویو کسانو نومونه ذکر شوي دي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت درلود. الله پامان.